موږ له خپلو سرمایه‌ګزارانو او تجارانو ورونو یو ځل بیا غوښتنه کوو چې د هیواد په جوړولو کې ټول لاسونه سره ورکړو او په هماهنګي سره د هیواد اقتصادي رشد ته وده ورکړو او په دې برخه کې ان شاء الله العزیز موږ دوی ته پوره ډاډ ورکوو چې زموږ په توان او وس کې هغه ټولې اسانتیاوې به دوی ته رامنځته کوو او وږه په وږه به ان شاء الله العزیز مخته ځو. که چېرته موږ غواړو چې زموږ هیواد یو خپلواک مستقل حر او په خپلو پښو ولاړ مترقي هیواد سي نو موږ باید د هیوادوالو د اړتیاو پر کولو ته توجه وکړو او دلته سرمایه‌ګزاري او اقتصادي پرمختیا ته وده ورکړو ترڅو یو ځل بیا زموږ او تاسې هیواد د بهرنیو احتیاجاتو څخه خلاص په خپلو مټو متکي او یو باعزته او خپلواک هیواد وګرځي. اسلامي امارت دا هوډ لري لکه د هیواد د استقلال لپاره چې په کلونو مبارزه وکړه قرباني ورکړه او د قربانیو په نتیجه کې هیواد آزاد او خپلواک کړ همداراز عزم لري چې په اقتصادي ډګر کې او د ژوند په نورو برخو کې هم په خپلو پښو ودرېږو او له بهرنیو احتیاجونو څخه خلاص شو. که چېرته موږ غواړو چې موږ یو باعزته ولس او یو باعزته ملت واوسېږو نو موږ باید په خپلو مټو باندې اتکا وکړو او د نورو په انتظار ونه اوسو. هیڅ کله بهرنیان موږ ته هیواد نه را جوړوي او نه یې جوړولی سي او نه هوډ لري. دا به افغانان وي چې خپل ملک به جوړوي د خپل هیواد اقتصاد به په پښو دروي او خپل هیواد به د نړۍ له سیالانو سره سیال کوي.